هلو سلامونه ملګرو، زه یم جاوید. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې ځینې ملګري د موبایل ډاټا آن کړي نو سمدستي په مسنجر کې هم آنلاین ښکاره شي چې بیا خلک ورته زنګونه وهي، مسیجونه ورته کوي او تنګوي یې. نو ځینې کسان یې په علاج نه پوهیږي چې څنګه د فیسبوک استعمال ترڅنګ هم ځان افلاین وښیي. هر وخت له هر چا هر کله همدا پوښتنه کوي چې آیا دا اکټیف یا آنلاین کېدل هم بندیږي او که نه؟ هو، ولې نه؟ له هر څه وړاندې ګرانو ملګرو، همدا جاوید چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نورې داسې ویډیوګانې هم درته جوړې کړم. اول به لاړ شئ فیسبوک ته به ننوځئ، بیا به پورته سر کې په ښي طرف 3 خطونه ووهئ، مینیو به راښکاره شي. له هغې راښکاره کېدو سره به لاندې ښکته شئ، آخر کې به سیټینګ اینډ پرایویسي ووهئ. د سیټینګ اینډ پرایویسي وهلو سره خخ لاندې به سیټینګ ووهئ، بیا به لاندې تر نیمایي لاړ شئ. صبر چې زما نېټ لږ سلو ده. نیمایي تللو نه وروسته به هلته اکټیو سټیټوس درته راښکاره شي، هغه به ووهئ. له بلې پردې راښکاره کېدو سره به تاسې شو وین یو آر اکټیو مخې ته بټن باندې ګوته کېکاږئ، دلته به بیا ټرن آف ووهئ. له آف کېدو سره سم به اوس زه خلکو ته آنلاین نه ښکارم، خو له دې سره یو بل کار هم وکړئ، هغه دا چې مسنجر کې هم ځان آف کړئ. د هغې لپاره به اول مسنجر ته لاړ شئ. مسنجر ته تللو نه وروسته پورته ښي طرف کې د خپل فیسبوک په پروفایل باندې ګوته کېکاږئ، دلته به له عکس لاندې اکټیو سټیټوس وګورئ، هغه باندې به ګوته کېکاږئ. دلته به هم د فیسبوک په شان شو وین یو آر اکټیو مخې ته بټن آف کړئ، دلته به بیا ټرن آف ووهئ. نو ګرانو ملګرو، اوس که زه ډاټا چالانه کړم، که فیسبوک استعمالوم، که مسنجر استعمالوم، که انټرنیټ کې ګوتې وهم یا هم چا سره چیټ کوم، بیا به هم زه آف ښکارم. دا وه د نن ویډیو. هیله ده خوښه شوې مو وي. ډیره مننه، خو زموږ چینل سبسکرایبول مه هیروئ.